رازي ورته په مخ کې سپلنې دوده وو او که څوک سي پوسي اوبه پاشو په مخه یې شه زموږ سیالي کړي هغه خلک او خندا هم راځي چا چې اوس هم د بل وجب ته وي کمیل نیولي هغې ته ووایه چې نور دې نو ما نه یادوي ما ته اوس خپل ماشومان ژاړي زه د مینې نه یم زما څه زما پوښتنه مه کوه چې څنګه یمه ته چې نازېږې په کوم چا هغو ته ښه معلوم یم دا پښتونخوا ته دلته نوم د مینې نه پېژني دلته په مینه باید انګیز د مینه نه پېژني ستا د بنګړو شرنګا راځي نو خوب به څنګه راسي بې ګاونډي پېغلي الله خو دې غیبي زما که زموږ ځوانان په وینو رنګ دي وطن سو کنډواله زه څنګه یاد یې په شعرو کې کوم ستاسې موږي سوالګره یاره تامه مه کوه په ټوله ژوندون دا د بنده بندګي پرېږده د الله یې غواړه نورې دې نه کوي اتل نورې دې هسې کښېني اتل بازي یو په تا باندې دا ورا ښایسته دا راته مه وایه چې جار دې سم ملا دې واخلم څوک د چا نه ملا خوښېده ګرځوي بې ځایه دې کړي موږ بندګي د یو حالات په نرې کوو خدای دې را لویه که ډاکټره سې زموږ د کلي چې په وطن کې سم ناروغ ما به تاله دروي ما ورته وویل وړې زما ذکرنی نصیب که هغې خو وویل قسم که دې په پلار پرېږدمه دا د چمن دا شاید خان به خلکو څنګه هېر کړم ګل شهباز خان را یادوم دا مې د سختې یاران که موږ حساب کوی دنیا ته اوس بشار وای زموږ موږ نه چې څه په لاس راځي موږ یې تر یار جاروو که څوک راځي ورته په مخ کې سپلنې دوده وو او که څوک سي پوسي اوبه پاشو په مخه یې شه ګرانو قدرمندو زموږ پته یاد ولرئ خیال محمد شاندار موبایل زون بلدیه پلازا کوټه پروپرایټر خیال پاشو په مخه یې شه زموږ سیالي کړي هغه خلک او خندا هم راځي چا چې اوس هم د بل وجب ته وي کمیل نیولي هغې ته ووایه چې نور دې نو ما نه یادوي ما ته اوس خپل
ماشومان ژاړي زه د مینې نه یم زما څه زما پوښتنه مه کوه چې څنګه یمه ته چې نازېږې په کوم چا هغو ته ښه